دغه خبرونه د کلینیک دکتر زلمی خان احمدزی متخصص بین المللی جلدی و زیبایی صورت لخوا بسم الله الرحمن الرحیم. د ژوندون نړیوال تلویزیون ګران لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. خوشحاله یم چې زه ډاکټر سیجان قایزاده د روغ نظور خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ګران لیدونکو، په نننۍ خپرونه کې موږ سره قابله ویکتوریا پارسا په سټوډیو کې میلمه ده. ډاکټر صاحب، په لومړي قدم کې تاسو ته په خیر راغلاست وایم. تشکر دکتر محترم و چنان تشکر از تلویزیون ژوندون که بر ما فرصت مصاحبه را دادن. مننه کورمدان. ګران لیدونکو، نننۍ خپرونه کې به موږ تاسو ته د قابلهو د تعلیم په اړه او د دوی د هغو کړنو او د لاسته راوړنو په اړه چې په جامعه کې لري او همدارنګه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې لري چې دوی څومره مفید تمامیږي او د دوی د هغه ښځې یا هغه میندې چې امیدواره دي او هغوی ته نور ستونزې پیدا کېږي د هغوی د مرګ په کموال کې څومره رول لري. همدارنګه نور موضوعات به هم په دغه اړه ولرو او په دې هیله چې د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. پارسا صاحب، لکه څنګه چې په ابتدا کې مو یادونه وکړه چې نننۍ خپرونه مو د قابلهو لپاره ځانګړې کړې ده، څرنګه چې دوی هم د جامعې او د طبابت په برخه کې دوی یو ستر رول لري. نو که تاسو په لومړي قدم کې دا یادونه وکړئ چې قابله څوک دی؟ تشکر میخوایم در شروع یک معرفی از خود داشته باشم، بعدا میشه که باز قابله را تعریف بکنیم. قابله ویکتوریا پارسا هستم. البته در سال 2002 از پروگرام قابلگی آیچیس غضنفر فارغ شدیم و مدت 10 سال میشه که در برنامه های صحت ایفای وظیفه میکنم و همچنان وظیفه فعلی که ما به عهده دارم یکی از مسئولین سطح باروری در دفتر ادا یا ایجنسی فار اسیستنت افغانستان دیولپمنت ایفای وظیفه میکنم و همچنان در پولیزی رئیس انجمن قابله های افغان هستم و انجمن قابله های افغان زیادتر از 3500 عضو داره که در سال 2005 این انجمن تأسیس شد و ماشاءالله امروز یعنی پیشتر هم ذکر کردم که زیادتر از 3500 عضو با خود داریم. اوس که راشو د قابله په اړه که تاسو یادونه کړئ چې قابله څوک ده؟ قابله کسی است که در یکی از پروگرام های تعلیمی قابلگی از طرف قانون و قوانین دولت پذیرفته شده باشه و راجستر باشه و ما شایستگی هایی که یک قابله باید فرا بگیره او را به شکل منظم یعنی خلاصه گیری کرده باشه، فرا گرفته باشه، به او شخص ما قابله گفته میتونیم. مننه. پارسا صاحب، که تاسو موږ ته په دې اړه یادونه وکړئ چې یو قابله چې کله دغه پروګرام ته داخلیږي د هغوی د تعلیم په اړه یادونه وکړئ چې دوی کوم درسونه په خپل انسټیټیوټ یا دغه تعلیمي مرکز کې وایي. خب البته ما در افغانستان دو نوع پروگرام های قابلگی داریم که یکیش به نام پروگرام های قابلگی جامعه است و دیگرش به نام پروگرام قابلگی شفاخانه‌ای یا آیچس کابل است. در پروگرام قابلگی جامعه ما او تعداد دخترایی که در جامعه زندگی میکنن، در کمیونیتی زندگی میکنن، یعنی در صنوف 8 و 9 قرار داشته باشن، اونا را سلکشن میکنیم یا انتخاب میکنیم و اینا را همون پروگرام های 18 ماهه یا 26 ماهه را برشان ترینینگ میتیم، آموزش میتیم و از اینا یک تعهد میگیریم که اینا پس برن در مو کمیونیتی یا مو جامعه یا مو قریه که زندگی میکنن ایفای وظیفه کنن. و پروگرام قابلگی شفاخانه‌ای از طریق کانکور البته انتخاب میشه که اینا کسان شامل از یک برنامه ها هستن که فارغ 12 باشن و از طریق کانکور بر ما معرفی میشن. پارسا صاحب، که تاسو دا ووایئ چې کله یو قابله انسټیټیوټ ته داخله شي د هغې یو کلن یادونه وکړئ چې هغوی کومه درسونو باندې زیات دوی تاکید کوي په انسټیټیوټ کې یا دغه زده کړې مرکز کې؟ بله تشکر. در پروگرام قابلگی جامعه البته و همچنان پروگرام قابلگی شفاخانه‌ای ما کدام نصاب تعلیمی جدا نداریم. نصاب تعلیمیشان عین سان پیش میره. در افغانستان دو نوع پروگرام قابلگی داریم که یک پروگرام قابلگی جامعه است و دیگر پروگرام علوم صحی است. در پروگرام قابلگی جامعه او تعداد دخترایی که صنف 8 و 9 را تکمیل کرده باشند ما را انتخاب میکنیم. به خاطر چی این معیارات ما تعیین کردیم؟ به خاطر که شما میفهمید که در جامعه یا در کمیونیتی او تعداد دخترایی که فارغ صنف 12 باشند محدود است. به این اساس ما عموم معیارات را که تعیین کردیم البته
این معیارات تکمیل میکنن و اینا شامل می برنامه آموزشی قابلگی جامعه میشن و بعدا ترنینگ خود میگیرن، آموزش میبینن، پس دوباره میرن در ساحه یا جامعه خود کار میکنن. و در برنامه قابلگی علوم صحی اینا دخترایی هستن که فارغ 12 هستن، از طریق کانکور معرفی میشن. یا هم مننه ډاکټر صاحب، که تاسو دا یادونه کوي چې په افغانستان کې د قابله او تر کومه حده پورې دوی مفید تمامیدلی شي او دوی څه لاسته راوړنې لري؟ تشکر. قسم که شما شاهد هستین در تمام رسانه ها این بیان شد که تعداد مرگ میر مادر نوزاد یک رقم بلند بود در افغانستان. خوشبختانه امسال او رقم پایین آمده و دلایلی که این رقم مرگ میر پایین آمده یکیش از جمله تربیت نمودن قابله ها است. شما خود شاهد هستین وقتی که یک قابله فارغ میشه او میره در مساحه یا در کمیونیتی کار میکنه و شایستگی که او باید داشته باشه و یا امو شایستگی که فرا گرفته. رقم مرگ میر که گفتیم پایین آمده از اثر می است که تربیت قابله ها در سال که گذشت ما زیادتر از 3500 قابله در سطح افغانستان البته به همکاری وزارت محترم صحت عامه تربیت شده و اینا ایفای وظیفه میکنن. شاید شما هم در جریان باشین که اکثر دکتر صاحبا یعنی حاضر نیستن در ولایت یا در نقاط دوردست اونا برن کار بکنن. صرف کسی که میتونه در جامعه کار بکنه اینمی پروگرام قابلگی جامعه است که اونا را آموزش دادن و اونا تعهد دادن و میتونن برای 5 سال در مو کمیونیتی یا جامعه خود کار بکنن. این خودش یک دستاورد است برای یک قابله. مننه. پارسا صاحب، که تاسو دا یادونه وکړئ چې تاسو هم کوم ځانګړی تربیوي پروګرام د دغه قابلهو دپاره لرئ که نه لرئ؟ کله چې یو قابله په یو انسټیټیوټ کې یا یو ځانګړي مرکز کې د تعلیم وکړي، درس ووایي، نو ممکن هغه نه بعضې شیان د یاده وتلي وي یا چې کله لرې ولایاتو ته ځي او بیا هغوی دپاره داسې ستونزې پیدا کېږي چې بعضې شیان ترې د یاده وځي. نو تاسو داسې ځانګړی پروګرام تربیوي د هغوی دپاره لرئ تر څو وشي کولی چې هغوی هغه کومې ستونزې ولري یا کوم شیان چې ترې د یاده وتلي وي یا کومه زده کړې ترې د یاده وتلي د هغوی دپاره تاسو یو پروګرام ولرئ تر څو هغوی دغه زده کړي او په جامعه کې یو رول ولوبوي؟ تشکر، سوال بسیار خوب و بجا کردین. البته به همکاری وزارت محترم صحت عامه انجمن قابله افغان یک گام دیگر فراتر گرفت که در قسمت این سرویس ترنینگ ها یا آموزش های داخل خدمت هم ما همراه صحت عامه همکار هستیم. البته برنامه های آموزشی که انجمن قابله افغان به عهده داره یکی از اهدافش همی است که او قابلی که فارغ میشه و میره در یک ولسوالی کار میکنه او را با خود داشته باشه که یعنی ما یک گفته میتونیم سپورت سوپرویژن یا نظارت حمایوی وقتی که در یک منطقه میرین قابله را نظارت میکنین او ضرورت به حمایت هم داره. ما برنامه های مختلف داریم به نام منتورشیپ پروگرام یا پروگرام مربیگری و همچنان برنامه های سیف مادرهود یا مادری مسئول و همچنان این سرویس ترنینگ ها که گفتم آموزش های داخل خدمت است. ما همچون برنامه را همراه وزارت محترم صحت عامه یک جا روی کار داریم و البته همزمان پیش میرن. بیا هم مننه. ډاکټر صاحب، که تاسو د قابلهو د مشکلاتو په اړه یادونه وکړئ چې آیا دوی کومې ستونزې لري او دوی ستونزو د حل دپاره د روغتیا وزارت همدارنګه تاسو کومه پروګرامونه په لار اچولي دي او که نه دي اچولي؟ البته در قسمت مشکلات فعلی پروگرام های قابلگی در افغانستان صحبت بکنیم. فعلا دو مشکل اساسی در پروگرام قابلگی وجود داره که یکی نداشتن کانسل یا شورا هست که او شورا وظیفهش ای است که از پروگرام های قابلگی نظارت و ارزیابی بکنه و مشکل اساسی دیگه ای خواهد بود که فعلا قابله ها به حالت دیپلمه ماندن. زمینه یعنی فرا گرفتن تحصیلات عالی میسر نیست برای پارسا صاحب. اوس راځو دې ته چې تاسو په دې اړه یادونه وکړئ چې د روغتیا وزارت د قابلهو د تربیې لپاره کوم ځانګړي پروګرامونه لري او که نه لري؟ که لري آیا دغه پروګرامونه د زموږ د هیواد او همدارنګه د ولسوالیو دپاره په ولایاتو په سطحه دا کافی دي او که نه دي کافی؟ که په دې اړه تاسو مکمل معلومات مطرح کړئ. قسمی که قبلا اشاره کردم وزارت محترم صحت عامه همی که رهبری پروگرام ها را به عهده داره، قابله ها را تربیه میکنه، به جامعه تقدیم میکنه. وزارت صحت عامه برنامه های آموزشی خاص خود داره.
قسمت پیشتر هم گفتم انجمن هم در دوش وزارت محترم صحت آمد در این راستا همراهشان همکار است و برنامه های خاص یا به اصطلاح برنامه های آموزشی مثل ترنینگ فیستولا، مثل مراقبت مادر نوزاد، تدریس موثر، وقایع انتان، این برنامه ها را هم وزارت صحت عامه داره و هم انجمن قابلای افغان برای کسایی که در ولایات کار میکنن و ماشاءالله امروز انجمن او توانایی را داره که 34 شاخه ولایتی خود در ولایات داشته باشد. پارسا صاحب لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو په ولایاتو کې ټرینینګونه لرئ او هغه قابله چې د هغوی په بعضو برخو کې ستونزې لري، نو کیدای شي چې یو تعداد قابله په یو برخه کې ستونزې ولري، یو تعداد په بله برخه کې ستونزې ولري، او یا دا چې به یو تعداد یا یو 15 شپږ یا 10 کسه په یو برخه کې او 2 کسه په بل برخه کې. دې لپاره تاسو څه پروګرام لرئ؟ څنګه معلوموئ چې یعنې دوی به دا کومه ستونزې ولري او که بیا ستونزې ولري نو د هغې دپاره تاسو هغه د پروګرام په اړه یادونه وکړئ چې څنګه ټرینینګ ورکوئ یا څنګه کوئ؟ خب با نام انجمن قابلای افغان فکر کنم که کلگی آشنا هسته. قابلای افغان، انجمن قابلای افغان البته تقریبا پیشتر گفتم که 34 شاخه ولایتی داریم. ما در 34 ولایت نماینده خود داریم و این نماینده ها هر 3 ماه بعد همراه ما یک مجلس می داشته باشند. اینا راپورای خود تهیه میکنن و بر ما گزارش میدن که کدام کلینیک یا کدام قابله ضرورت به این ترنینگ داره یا به ضرورت به آموزش داره. زمانی که اینا راپورای خود بر ما تسلیم میکنن، مطابق به مرور راپورایشان ما برنامه های خود تنظیم میکنیم و امو ضرورت یا فعلا دریافتایی که اونا بر ما گزارش دادن مطابق با نمو ما تهیه میکنیم ترنینگ هایشان. او که تاسو د دې ټریننګ په اړه یادونه وکړئ چې دوی څه ډول ټریننګ اخلي، آیا دوی نظري ټریننګ اخلي او که نه تاسو هغوی د پر عملي څه ټریننګ په ماډل باندې یا بل څه داسې څه پروګرام لرئ؟ خب از نامش پیداست وقتی که ترنینگ میگیم یا آموزش میگیم این شاید بخش تئوری هم در بر بگیره و بخش عملی هم در نظر بگیریم. مثلا آموزش ترنینگ مراقبت مادر نوزاد این خودش بخش تئوری خودم داره و بخش عملی خودم داره. یا مثلا ترنینگ وقایع انتان بخش تئوری خودم داره، بخش عملی خودم داره. یک قسمتش در کلاس یا در صنف تدریس میشه، بقیه قسمت‌های که ضرورت به ساحه عملی داره اون در شفاخانه ها میرن عملا کار میکنن، اما شایستگی یا کامپیتنسی را کسب میکنن. مننه. ګران لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې ولنډه دمه لرو په دې هیله چې د خپرونې تر پای مو ملتیا وکړئ.